मजलूम द खीरो او د الله په منځ کې پرده نشته دی محاسبه د سید رب تخیجی د مظلوم د خیری او د الله په منځ کې پرده نشته ګوره چې مظلوم خیری برونه خیجی ځان به بچکی د مظلوم د خیرو نه بزان ډیر ساتي مظلوم در تخیره ونی حدیث مبارک کې راځي چې کله مظلوم خیره وکي د خیره سید برخیجی پرده نشته دی برا ورته رب العالمین وی زما دی په خپل عزت قسمی چې زبستا امداد کوم او د دنه به انتقام علم زما دی په خپل جلال قسمی چې زب امداد ستا کوم انتقام بدر لا امداد بدی کوم زما دی په خپل عزت قسم صحابه کرام بډیر د الله نه یریدل چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله وی څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي خزانه کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي زکات ته نه ورکوي فبشرهم بعذاب علیم دیته یو دردناک عذاب زیر ورتورک یوم یحما علیها فی نار جہنم کما خزانه چی سڑی جمع کڑی سر زر او سپین زر چی زنانو لاسونو تور چولی او زکات تینا نور کئی دا با دا جہنم پاور باندی گرم کی پتری بی گرم کی یوم یحما علیها فی نار جہنم دا جہنم پاور بی اللہ گرم کی دلته چې دا پتری د زرګر پور ګرمۍ ویلی کی څنګه سرشي یوم یحما علیها فی نار جهنم دا به د جهنم پور کې ګرم کړلی شي فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا بوله په ټکوري دا اړخونه بوله په ټکوري دا بوله په د تندي بوله په ټکوري زکا دته چې اول حکم د زکات میلو شنو د تندې لک راتریو خ پیسې بم ورکوم خدي پیسو نه برالم ورکوم به دا د الله حکم دی ورکای به نو د تندې لکتریو کړه او د الله په حکم نو وی بدا تندې ولپی ټکور کوي ټکور پدی بوله ټکور ورکي دویمه پیرد چې څنګه اول تندې تریو کو نو بیا د سي د اړخ رواړو اعراض یو کو نو دا بوله په ټکور کی بیا شاکړل نو دا شاګانی بوله په ټکور کی تا ته د الله حکم بیان شو چې د زکات ته اقیموا الصلاة واتوا الزکاة قائم کئ منزور کئ زکات منس کئ دا د الله حکم دی نو چې مالدار نو زکات د الله حکم دی